ځینې مسلمانانو په خپل کثرت او د شمیر په زیاتوالي باندې فخر وکړ چې دا خبره د رسول صلی الله علیه وسلم خوښه نه شوه او دا په حقیقت کې مناسبه خبره هم نه وه، ځکه چې مسلمان باید د الله رب العزت په ذات او د هغه په نصرت باندې متکی وي او همیشه په دې خیال او فکر کې وي چې د الله رب العزت نصرت زموږ شامل حال ده، نه ظاهري اسباب او وسایل. محترم لیدونکو، غرض دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د شوال د میاشتې په 20مه نیټه د حنین په دره کې ور شامل شو. د چهارشنبې ورځ وه چې مسلمانان د حنین درې ته ورننوتل. په داسې حال کې چې مسلمانان خبر نه دي چې مالک ابن عوف مخکې تر مخکې ځینې کسان مسلمانانو ته په کمین کې کېنولي او دا غشي ویشتونکي دي. په دره کې یې ځای په ځای کړي وو او مسلمانانو ته په کمین کې ناستو. مالک ابن عوف خپل لښکر ته ویلي و چې کله مسلمانان له دې درې څخه راښکاره شي تاسې به پر هغوی باندې د غشو باران وکړئ او همداسې وشو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لښکر تیار کړه او بیرغونه یې ورته وویشل او د درې په لور ور روان شو، د سهار رڼا لا نه وه خپره چې درې ته ور داخل شو. دې درې ته له داخلېدو سره سم پر مسلمانانو باندې د غشو داسې باران شروع شو چې د دوی په وهم و ګمان کې هم نه و. هماغه و چې مسلمانان ورخطا شو، تیت پرک شو او یو خوا بل خوا په منډه شول. ځانونه ترې هیر شو، رسول صلی الله علیه وسلم ترې هیر شو، هر څه ترې پاتې شول او د ورخطایۍ له لاسه یو له بله خبر نه و او په منډو شول. ابو سفیان ابن الحرب د چې کله چې تازه مسلمان شوی و دغه حالات یې ولیده نو ویې ویلې چې دا منډه به اوس تر بحیره احمر پورې او دا خلک اوس نور د ټینګې نه دي. روایت کې راځي چې جبله یا کلده په نوم باندې یو شخص هغه هم وویلې چې نن ورځ سحر یعنی جادو له منځه لاړه. د هغه کسانو چې تازه مسلمانان شوي وو خدای چې دا حالات وکته د مسلمانانو دا ورخطایي وکتله، د اسلامي لښکر دغه منډې ولیدلې او دغه ناڅاپي ماتې ولیدله نو دوی ویل چې اوس به دا په پړم راټینګ نشي. خو الله رب العزت بیا دوی یو ځل ثابت قدمه کړه. دا چې کومه خبره ما وکړله دا د ابن اسحاق روایت ده. بخاری بیا د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه یو روایت نقل کوي، فرمایي چې کله موږ حنین ته ورسېدو او موږ په کفارو باندې حمله وکړله، کفارو ماتې وخوړه، خو چې کله موږ د غنیمتونو په راټولولو کې شو پر موږ باندې د غشو داسې باران وکړ چې موږ له یو بله ناخبره شو او له شکست سره مخ شو او په منډه باندې مجبور شو. البته انس رضی الله تعالی عنہ بیا په روایت کې وایي چې مونږ مکې له فتح وروستو د حنین په لور لاړو، مشرکینو ډېر بهترین انتظام نیولی و، خپلې لښکرې یې ډېرې منظم کړې وې او داسې په ترتیب یې درولې وې چې لومړی سپاره و، ورپسې پیاده، ورپسې زنانه، ورپسې څاروي او دا یې درولي و. او زمونږ لښکر انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې خورا پیاوړی او په تعداد او شمیر کې ډېر زیات و. زمونږ د پیاده لښکر مشري خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله، خو زمونږ سره د دوی د غشو د ورولو
کما خبر نه و چې دوی به داسې ناڅاپي پر مونږ باندې برید کوي. هماغه و چې کله دې درې ته ورسېدلو نو کفارو پر مونږ باندې د غشو باران شروع کړ او داسې غشي اور تا به ویل ملخان راغونډ شوي دي. مسلمانان یو خوا بل خوا په منډه شول. رسول صلی الله علیه وسلم ترې هیر شو. انصار هم وتښتېدل، مهاجر هم وتښتېدل، خوا او شا نور عرب قبایل چې راغلي وو هغې هم وتښتېدل. یو ابو سفیان ابن الحارث چې د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی و او عبدالله ابن عباس په روایت کې راځي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې پاتې شو. یو څو مهاجرین یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ یو څو تنه غړي له رسول صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو او نو ټول یو خوا بل خوا وتښتېدل.